بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې د کرونا وایرس د لاسه په ټوله دنیا کې لاک ډاون دی، ولې دغه نور چې کوم ملکونه دي نو د هغې حکومتونه هغه مالدار دي، هغې خپل خلک سپورټ کولی شي. خو زموږ ملک دا مخکې نه غریب دی، نو بس زموږ د خلکو دغه حال دی. الله دې زموږ مل شي. موږ تقریبا څه وخت مخکې ستاسو مخکې راغلي او ما چې کوم خپل پیغام ورکړو نو په هغې کې ما دا ویلي چې د پېښور نیوز نیو ټیم چې کوم دی دا به انشاءالله تعالی کوشش به کوي چې هرې خپلې خور، رور، مور او خپلو مشرانو له لاړ شي د راشن په مد کې. نو موږ کوشش وکړو الحمدلله د هغې ورځې نه راواخله تر اوسه پورې. اوس هم زم بهر وم خو اوس رالم صرف تاسو له دې پیغام ورکولو له. زما چې نور کوم ملګري دي نو هغه الحمدلله شپه ورځ دا په فیلډ کې لګیا دي، اوس هم بهر دي او کوشش کوي چې دغه کوم راشن دی نو هغه تاسو ته ضرور رسي. ما چې کله پیغام ورکو نو موږ سره د راشن په مد کې 1 روپۍ هم نه وه، خو الحمدلله کله چې زما هغه پیغام وچلېده نو د ټولو نه پیله زه د دوبۍ نه عثمان صاحب کانټیکټ کړم، بیا هغې سره زموږ بحرین کې رور دی نیاز صاحب، هغې د هغې کور والا په پاکستان کې ډاکټر جمال او د هغې چې څومره ډاکټرز کمیونټي ده هغې موږ سپورټ کړو او الحمدلله اوسه پورې کوي. نو ستاسو په دعاګانو سره او د دغه خلکو او د دغه خلکو په سپورټ سره الحمدلله د پېښور نیوز نیو ټیم چې کوم دی تر اوسه پورې تقریبا څه د پاسه 500 فیملیز ته، څه د پاسه 500 خاندانونو ته دا موږ راشن ورسو. قدرمنو، زه دا منم چې موږ هر ځای ته نشو رسېدی، ما نه به ډېر خلک پاتې وي، د هغې نه رسېدو زه بخښنه غواړم. ما ته به یقینا موشه زموږ 15 نمبر یې چلیدلی دي او هغه 15 نمبر یې زما نمبر خو خیر هسې مې روټین کې بیزي وي، خو چې کوم زموږ دغه د 15 ملګرو نمبر دي نو هغه بلکل بیزي دي، شپه ورځ په هغې رینګز را روان دي. نو موږ کوشش کوو چې موږ هر چا ته ورسو، د هر چا در ته لاړ شو. بعض ځای نه موږ د ورځې کوو، بعض ځای نه موږ د شپې کوو، خو نه رسو ځکه چې پوره یو د الله پاک ذات دی. ما تاسو سره دا ویلو، دا خبره مې ورته کړې وه چې انشاءالله تعالی کم دا د راشن هیلپ کیږي نو دا به آف د کیمرا کیږي. هماغې حساب ده سوای د یو پروګرام نه چې هغه کم زموږ دغه چرسیان نشیانو هغې له موږ لاړو، هغه هم صرف دې دپاره ما تاسو ته په کیمرا وښول چې دغه خلک لږ خلکو ته په ګوته شي او نور خلک هم لاړ شي. نور انشاءالله تعالی چې کوم څه شوي دي نو هغه د کیمرې په شا دي، یو تصویر یو ویډیو دا به انشاءالله تعالی نی راغلی او نه به مخکې راشي. زما چې چرته اراده ده نو زه چې کوم ځای د خولو وي داسې یو 2-3 ځینې زما په نظر کې شته، هغه به تاسو ته ښیم د دې دپاره چې هلته د نورو خلکو هم پام شي. زما الحمدلله زما په پیغام باندې زما ټولو سوشل ورکرز چې څومره دي که هغه د هر ځای دي الحمدلله دی پې لبیک وې او په خپلو کلو کې په خپلو ښارونو کې ډېر په ښه توګه لګیا دي. زه ته ډېر زیات خوشحاله یم او د ستاینې وړ دي، الحمدلله د ستاینې وړ دي دغې پښتنو ځوانانو ته، دې ته زما په دواړه لاسه سلام دی چې په دې مشکل وخت کې د خپلو میندو خویندو سره د خپلو میندو خویندو سره رونو بایګانو سره دې سره ودرېدل. قدرمنو، اوس زما د راتلو مقصد دا و چې تاسو ته یو خو د خپله کارګزاري ووایم او بله دغه تاسو نه بیا التجا وکړم، دغه خواست درته وکړم چې اوس نور هم سخت وخت شو، ځکه چې زه خپل ماحول کې چار چاپېره ګورم نو زما داسې میندې خویندې، زه په پېښور کې اوسېږم نو زما داسې میندې خویندې چې هغه به په دې بنګلو کې بېکارونه کول نو هغې بنګلو والا هغه بند کړې. نو زما خو پهله دغه بنګلو والا ته دا خواست دی چې که تاسو له چا ټول عمر له خدمت کړی دی او اوس دا سخت وخت راغی نو ټیک شو دا زنانه په کور کېنوه خو دې له خرچه ورکړه، خو ولې دغه بنګلو والا هغه هم 2 لاسې 2 خپې هغې بار کړې. نو زما دغه ډېرې پښتني میندې خویندې دغه هم په سړکونو راغلې او قدرمنو دا خبره دا مې بلکل دا ضمیر نه اخلي، بلکل یې نشم زغملی. کله که تاسو کله چې موږ دې روډ ته وځو که نه او زه دا سپینګیري دا بوډاګان دا ګلالي ګلالي ځوانان دا وینم نو ډېره د افسوس خبره ده، ژړا راځي، خو پوره صرف یو د الله ذات دی. نو تاسو ته د پاکستان د پېښور د پښتنو دغه دردونه او غمونه درته ږدمه، ودرېږئ، همدا وخت دی. یقینا موشه
چې د خپل خیرات زکات صدقات عمده وخت دی. روژې سره به ګورو، روژو کې لا وخت شته، اخترونو کې لا وخت شته، نو ودرېږئ، زموږ ملاتړ جوړ شي. او کوم چې زموږ دکانداران رونه بایګان دي، نو زه به دا خبر دلته ډېره په افسوس سره وکړم چې کومه د 800 روپو تیله وه هغه 12,500 ته ورسېده. داسې چیني، غوړي، لوبیا، روجه، هر یو شی ګران شو. که تاسو یو شی ارزانولی نشي نو په خپل ریټ یې وساتئ، کوم چې د دې وبا نه مخکې ریټ و. خیر دی، ټول عمر لم ګټلی دي. دې وخت کې زما د قوم سره ودرېږئ، خپلو پښتنو سره ودرېږئ، مسلمانانو سره ودرېږئ، پاکستانیانو سره ودرېږئ. الله پاک په ډېر اجرونه درکړي. یو دغه خبره چې کم زمونږ دپاره خلک لګیا دي، که هغه ډاکټرز لګیا دي، که هغه فورسز والا لګیا دي، نو دې سره تاسو ودرېږئ، د دې خبره ومنئ، بغیر ضرورته د کور نه مه روزئ. نو انشاءالله تعالی هغه ورځ لرې نه ده چې کومه دا وبا ده دا به زمونږ د دې ملک نه بلکې د ټولې دنیا نه به انشاءالله تعالی د الله پاک په فضل و کرم سره دا به لرې شي. یقیني موږ قدرمنو بېګاره ته چا د کاټلنګ روډ میرکبر کلي نه کال کړو، نو ما ورته ویل ستاسو دا ځای ډېر لرې دی، زه خو مردان ته یو ځل تللی مو، 400 ته م تلم، خو ما کوشش به کومه چې تاسو له درشو. نو بیا وی خیر دی، زمونږ د آواز لږ اوچت که، چاته خواست وکړه چې یاره زمونږ دې کلي ته څوک راشي. نو دغه به درته خواست کومه چې کم د کاټلنګ زمونږ ملګري دي دغه میرکبر کلي ته ورشئ، ځکه چې دغه ملګري ماته وی مونږ سره دومره پیسې نشته چې ماشومانو له پیپی واخلو، او حقیقت دی ډېر سخت وخت دی. داسې وخت کله هم زموږ په دې ملک کې نو راغلی، بلکې په ټوله دنیا کې نو راغلی، خو زموږ ملک د مخکې نه غریب و، موږ ټول غریب خلک یو. نو کوشش به کوو چې انشاءالله تعالی دې خلکو سره ودرېږو، او چې کوم د زموږ اردو والا خلک دي په اردو باندې پوهېږي. جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کی دہلیز پہ آپ کا جو خوراک ہے، راشن ہے، وہ پہنچائیں گے. مجھے بہت دور دور سے کالز آئے، اس میں سرگودا، اس میں پنجاب کے جتنے بھی علاقے تھے وہاں سے کالز آئی، کراچی سے مجھے بہت کالز آئے. لیکن میں نے ان سے یہی کہا کہ ہم پختونخوا میں ہیں، یہاں کام کر رہے، وہاں پہ جتنا ہوگا میں انشاءاللہ تعالی میں نے بات کی ہوئی بھی ہے، وہاں پہ دوست ہے، ان سے کہا ہوا ہے، ان سے کہا ہے کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کریں. باقی یہاں پہ جو پشاور میں ہے، میرے جتنے اردو سمجھنے والے لوگ ہیں، ہم نے کوشش کی کہ ہم آپ کے گھر آئے، آپ کی ہیلپ ہو سکے، آپ کا راشن آپ کو مل سکے. لیکن اگر میں کسی کے گھر نہیں پہنچاؤں، میرا جو ٹیم ہے وہ کسی کے گھر نہیں پہنچائے، تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ لوگ زیادہ ہے اور ہم کم ہیں. تو انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ سب کے گھر پہنچے. باقی آپ ہمارے اپنے ہیں، ہم آپ کے اپنے ہیں، آپ دعا بھی کریں اور ہمارا ساتھ بھی دیں. بہت شکریہ.